په تورخم کې د کډوالو د لیږد نوې تګلاره اعلان شوه. د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ په پاکستان کې افغان کډوالو ته یو مهم اعلان کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ننګرهار د اطلاعاتو مشر او په تورخم کې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د پلاوي مسؤل په یوه مهمه خبرتیا کې اعلان کړی چې له نن وروسته به په پاکستان کې میشت درانه افغان کډوال تر تورخم پنډغالي پورې د پاکستانیو لاریو له لارې راوستل کیږي او له هغه ځایه به تر خپلو اصلي سیمو پورې د افغانستان په لاریو کې لیږدول کیږي. د خبرتیا له مخې د کډو د خالي کولو او بیا بارولو ټول لګښت به د اوسنۍ افغان واکمنۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي څو پر راستنېدونکو کورنیو اضافي مالی بار وانه چول شي. د دې نوې تګلارې موخه د لیږد بهیر منظمول، د ترافیکي ګډوډۍ مخنیوی او د کډوالو د انتقال اسانتیا ده. همداراز د هیواد له ټولو بار وړونکو موټر چلوونکو څخه غوښتنه شوې چې خپل موټر تورخم ته ورسوي څو د راستنېدونکو کډوالو د انتقال په بهیر کې ونډه واخلي. مسؤلان ټینګار کوي چې د همغږۍ او منظم پلان له لارې به هڅه وشي څو کډوال په خوندي او منظم ډول خپلو ولایتونو ته ولېږدول شي. دغه اعلان په داسې مهال کې کیږي چې په وروستیو کې د تورخم له لارې د کډوالو د تګ راتګ بهیر چټک شوی او د لیږد د تنظیم لپاره د نوو میکانیزمونو اړتیا زیاته شوې ده. چارواکي وایي د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي به دوام ولري څو د راستنېدونکو کورنیو ستونزې تر ډیره حل شي او د انتقال بهیر په منظم ډول پر مخ لاړ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.